سلامونه دوستانو، دا ویډیو ډیره مهمه ویډیو ده، تر اخره یې وګورئ. دوستانو موږ ټول اقتصادي ستونزو کې پراته یو. اول زه بیا تاسې ټول افغانان د اقتصادي ستونزو له کبله ملک نه بهر دي، پردي خبرې اوري، پردي تهدید ویني، څوک یې پیسې خوري، څوک یو شی څوک بل شی، په څه مشکلاتو باندې خپل اقتصادي ستونزې حل کوي. زما دا ویډیو اول خپلو خپلوانو ته ده، بیا کلیوانو ته ده، بیا ټولو افغانانو ته ده. هر افغان د هرې ژبې وي چې زما په خبره پوهېږي، دا ویډیو زه هغې ته وړاندې کوم. دا زه خپل مسؤلیت بولم چې دا ویډیو هغه سره شریکوم. دا موبایل ټولو سره دی، ټول دې موبایل نه استفاده کوي. راځئ دې موبایل نه ښه استفاده وکړو. نیټ دې مصرف، پیسې دې مصرف دی، مګر کوم نتیجه دې لاسته رانه. ما دا سفر شروع کړی د الله په مرسته باندې، نیم سفر مې پوره کړی، نیم سفر نور پاتې دی چې خپل هدف ته ورسېږم. راځه ته ما سره همغږی شه، ما سره یو ټیم یو لاس کار شروع کړه، انشاءالله خپل هدف ته به ورسېږي. خپل اقتصادي ستونزې د الله په مرسته باندې به د اجتماعي شبکو نه لاسته راوړي. که موږ 10 کسه شو کېدای شي په 5 میاشتو کې خپل هدف ته ورسېږو، که 100 کسه شو په 4 میاشتو کې رسېږو، که 1000 کسه ټیم شو دا وعده در کوم چې په 1 میاشت کې به خپل هدف ته ورسېږو. د اجتماعي شبکو لارې به یو څه عاید ترلاسه کړو. دا نن پاڅېږه، خپل ملګری، خپل کلیوان، خپل همصنفی تشویق کا، ما سره رابطه کې شه. زما نمبر په سکرین باندې شته دی، زما د واتساپ چینل کمنټ کې شته دی، ما سره فیسبوک باندې رابطه کې شه. په هر طریقه چې ما سره رابطه کې شه. خپل پوره کوشش به کوم، خپل پوره همکاري به یو بل سره کوو چې هم ځان ورسوم هدف ته، هم تاسې ورسېږي. نن 6 میاشتې وروسته بیا ته دا شکایت ونه کړې چې ما سره پیسې نشته، ما سره جیب خرچه نشته ده، ځکه دا به ستا خپل لټي وي چې په دې باندې عمل نه کوې. بالکل کار نه دی، فقط لږ دماغونه کار واخیستل پکار دي، لږ همت پکار دی. دغه موبایل تا ته کافي دی، ډېر سواد ته ضرورت نشته دی، فقط دغه موبایل در سره دی، ترې استفاده کوی شي، خپله ترې ښه ګټه واخله. ما سره رابطه کې شه، انشاءالله ډېر ژر به خپل هدف ته ورسېږو. چې څومره نفر زیاتېږو هموږ نه ژر رسېږو. چې 1000 نفر واوړو دا خو بالکل غوړي لا غواړي. چې نفر څونه زیاتېږي هموږ نه موږ ته لار اسانېږي. راځه همدا نن ما سره رابطه کې شه، ما سره تماس کې شه. دا کار په یو ټیم باندې شروع کړو، په یو لاس کار شروع کړو، انشاءالله ډېر ژر به خپل هدف ته ورسېږو.